السلام علیکم د واتسپ یو نوی او خوندور اپډیټ چیرې چې تاسو کولی شئ په یو کلیک سره هر ډول وايس میسج ټیکس میسج ته کنورټ کړئ. یعنې تاسو کولی شئ یو غږیز پیغام یو لیکلي متن یا لیکلي پیغام ته کنورټ کړئ. مثلا تاسو ته یو څوک پیغام کوي میسج کوي او تاسو ته هغه په وايس شکل سره یعنې غږیز پیغام کوي، په انګلیسي باندې وي یا په بله ژبه باندې وي، نو تاسو نشئ کولی چې هغه واورئ. یعنې په داسې ځای کې یاستئ چې د اورېدلو هغه وخت نه لرئ، تاسې غواړئ چې هغه ولولئ، یا هم تاسې د هغې په خبرو باندې نه پوهېږئ. یو څوک په انګلیسي باندې میسج کوي، تاسو انګلیسي هغه لیسنینګ ښه نه دی، تاسې په خبرو باندې نه پوهېږئ د انګلیسي په خبرو باندې، نو تاسې غواړئ هغه په لیکلي یا ټیکس شکل باندې وګورئ او وروسته هغه ټرانسلیټ کړئ. نو دغه سیټینګ به موږ سره فالو په واتسپ کې. طریقه ډېره اسانه ده. ویډیو تر پای پورې وګورئ، ملګرو سره هم شریکه کړئ او موږ سره فالو کړئ. د واتسپ یو داسې غوره او بهترین سیټینګ چې تاسو کولی شئ وایس میسج ټیکس میسج ته کنورټ کړئ، یعنې تاسو کولی شئ غږیز پیغام یو لیکلي پیغام ته کنورټ کړئ. که چیرې یو کس تاسو مثلا په انګلیسي باندې میسج کوي یا په بله هره ژبه باندې میسج کوي، نو تاسو په هغې ژبه باندې یا د دوی په خبرو باندې نه پوهېږئ، تاسو کولی شئ د هغوی خبرې د وایس میسج لیکنې ته کنورټ کړئ. یا هم تاسو په داسې ځای کې یاستئ چې تاسو نشئ کولی د هغوی غږ واورئ، تاسو کولی شئ ټیکس میسج ته کنورټ کړئ. راځو سیټینګ ته. سیټینګ لپاره به مونږ په سیټینګ کې دلته چیټس برخې ته راشو. چیټس کې به مونږ او تاسې دلته د برخه کې ګورئ، تاسې مونږ سره دغه اپشن باندې کلیک کوو، دلته دغه اپشن فعاله کوو. نو دلته تاسې ګورئ، دلته مونږ ته لنګویج انګلیسي انتخابو، انګلیش انتخاب کړئ. د انګلیسي د کلیک کولو وروسته تاسې سیټ اپ باندې کلیک کوئ. دلته تاسو سره دغه ډاونلوډ کیږي. دا یو څه ټیم نیسي تر څو تاسو سره دغه انګلیسي ژبې ټرانسکریپشن ډاونلوډ شي. نو ستاسې هر یو میسج، هر یو پیغام ستاسې په خوښه هغه ټرانسکرایب کیږي او دغه وایس میسج ټیکس میسج ته یا هم لیکلي پیغام ته بدلیږي. تاسو کولی شئ هغه ولولئ. نو دلته مونږ راځو، دا به مونږ سره ډاونلوډ شي، تر هغې به مونږ دې ته انتظار شو. راځو دغه برخه سکیپ کوو. ښه، تاسو لیدل چې موږ سره لنګویج ډاونلوډ شو. زه ټرانسکرایب باندې کلیک کوم، دلته ما سره دغه ټرانسکرایب کیږي. ګورئ تاسې دلته یې ماته لاندې ولیکلي، یعنې هغه مسیج چې موږ او تاسې ته استول شوي وایس میسج و، موږ تاسې په انګلیسي باندې اوس لیدلی شو. نو دغه فعل حال یو څو محدودې ژبې سپورټ کوي او راتلونکي کې امکان دی ولري چې نورو ژبو ته هم دغه ټریک یا دغه اپشن یا دغه اپډیټ وغځېږي. نو تاسې لیدلی شئ چې دلته مونږ که نیور انتخاب کړو دا مونږ سره غیر فعاله کېږي. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ هر یو مسیج وایس میسج ټیکس ته کنورټ کړئ. داسې نور ویډیوګانو لپاره مونږ سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او ملګرو سره هم شریکه کړئ.